کمال ناصر د افغانستان او پاکستان په اړه څه ویلي دي؟ همدارنګه د اشرف غني پر وخت پاکستان کوم غټ تاوانونه وکړل؟ بلخوا بیا په دې اخرو کې د پاکستان په پارلمان کې څه حال روان دی؟ که غواړئ په دې ټولو پوه شئ نو د ویډیو تر پایه راسره اوسئ. کمال ناصر اصولي په خپله فیسبوک پاڼه باندې لیکلي دي څنګه ګاونډیان پاکستان او ایران د افغانانو د مهاجرت او جنگ پیسې ګټي. تاسو پوهیږئ چې 1950 کې مهاجرین همدغه دوو مملکتونو ته لاړل. د افغان مهاجرینو لپاره میلیارډونه ډالر د دوی لارې راتلل او مصرفېدل. ومو لیدل چې مجلل کورونه، سړکونه او د اوبو بندونه یې پرې جوړ کړل. د اخیري 20 کاله هم یو څه پیسې دوی ته لاسته ورتلې. د افغانستان د دولت د رهبرۍ هیله کوو چې د ایران او پاکستان د هیوادونو پروازونه په یو طرفه ډول بند کړي، ځکه دوی افغاني هوایي شرکتونو ته اجازه نه ورکوي. همدغه علت دی چې د یو نفر د ټیکټ 2500 ډالر اخلي. تاسو فکر وکړئ چې یو فامیل که 9 نفره وي، اروپا یا امریکا ته منل شوي وي او وغواړي چې لاړ شي، نو 1500 ډالر تنها د ټیکټ پیسې تر اسلام آباد یا تهران باید ورکړي. نور عادي مسافر همداسې. نو که تنها 100,000 نفره د دغو لارو میاشت کې لاړ شي نو 50 میلیونه ډالره، که 40,000 نفره لاړ شي نو 100 میلیونه ډالره د ټیکټ پیسې د دوی هوایي شرکتونو ته لاسته ورځي. دا په داسې حال کې د چې اریانا او کامیر افغاني شرکتونو ته د همدغې وجې اجازه نه ورکوي تر څو د 2000 ډالرو ټیکټونه په 2500 خرڅ کړي. دغې ته وایي اسلامي همسایه‌توب او دوستي. همدارنګه کبیر حقمل بیا لیکلي دي چې پاکستان د ولسمشر اشرف غني پر مهال څو غټ تاوانونه وکړل. د هیواد پر اوبو کار او فکر وشو. افغانستان له یو بې سروپایه پاکستانی مارکیټه د سیمې په مارکیټ او وسلونکي هیواد بدلیدونکی و او پر پاکستانی توکو مو اتکا ختمه وه. په ځوانانو کې د ډیورنډ ضد روحیه ورځ تر بلې پیاوړې کېده او د پښتنو ترمنځ د تړاو مهم ټکي او خوځښتونه ایجاد او ملاتړ یې وشو. همدارنګه تر شهید داود خان او ډاکټر نجیب وروسته لومړی ځل و چې په لوړه کچه د دې هیواد غندنه وشوه او د نظام رهبرۍ یې شوم اهداف بربنډول. دې موضوعاتو اسلام آباد یو جدي اقدام ته اړ کړ او په دې ډول یې د طالب مړه کیسه ژوندۍ کړه. پاکستان د نظام په چپه کولو زموږ د ملي او سیمهییزې داعیې سرعت صفر او خپل غوږونه یې تر ډېره آرام کړل. طالبان له سر نه در پښو د دوی خلک دي او زموږ مادي او معنوي شتمنۍ یې تر پاکستان زار کړي. اسلام آباد ښې مړې وکړي خو یا به یې په ستوني کې نخلي او یا به یې هم هضم نشي کړی. افغانستان دومره کوچنی نه دی چې دوی وخوري او هضم کړي. ترڅنګ یې د لیواني باچا په نوم یو چا لیکلي دي د نړۍ تر ټولو ځواکمنه ټومبم اشرف غني په خپل مخالفینو استعمال کړ. پاکستان همدا اوس په آخري سلګو کې دی. پارلمان کې څه حال دی او لا هم تور لیست خبرې ورته کیږي. امریکا په دومره قوت یو ځل بیا نسکور شوه. خپل سیال روسي ته وشرمېده. د دې لپاره چې خپل د پوځ مورال لوړ کړي یو ځل بیا یې غوښتل چې افغانستان ته راشي تر څو 250 سرتیرو ځان وژنه کړې ده. زموږ اردو لا هماغسې غرور لري او د خپل ورځني مشکلاتو لپاره بازار کې یو نیمشي خرید و فروش شروع کړي چې پوښتنه ترې وشي وایي الله مهربان ذات دی. له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه راسره وئ. دا چې پاکستان د ټیکټ بیه دومره لوړه کړې ده تاسو څه ویل غواړئ؟ همدارنګه طالبان باید څه وکړي؟ په دې اړه خپل نظریات مو راسره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د خدای په امان.